43 مؤسسات حساب شوي دي، 9 خارجي او 14 داخلي، چې 50 پروژې لري. د دې د جملې څخه 9 پروژې تکمیل شوي دي او 20 پروژې تحت کار دي، کار پر روان دی. بودیجه د دغه پروژې چې د 28 میلیونه و 3 لکه و 8212 ډالر چې دا په مختلفو سکتورو کې پلي کړي دي. کومې مؤسسات چې زموږ سره حساب شوي دي 3000 کسان 3000 کسانو ته استخدام شوي دي چې دغه مؤسسات څخه معاش اخلي او 8000 کسانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. زموږ د ټولو مؤسساتو څخه 4 غوښتنې دي. اوله غوښتنه مو دا ده چې صنعتکاران کوم په فلا ولایت کې خونې لري، مؤسسات او د پروژو مسؤلینو باید د داخلي محصولاتو څخه خپل استفاده وکړي چې دلته به زموږ صنعت هم وده وکړي او د فراه ولس ته به د کار زمینه مساعده شي. دا یو. دویمه غوښتنه مو د مؤسساتو د داخلي او خارجي او د ډونرانو څخه دا ده چې کومې خدماتي فعالیتونه دوی زموږ په مرکز کې کوي د دې پر ځای دا خو دې راته وکړي، خو د هغه پر ځای باندې انکشافي بخش ته توجه وکړي. او دریمه غوښتنه مو د ټولو مؤسساتو څخه دا ده مؤسسات هڅه وکړي چې د ښاروالۍ په برخو کې لکه پارک جوړونه، په هغه کې اوبو ته ضرورت او لوازم د پارک او دغه رقم نوره صفایي د پارک چې موږ نوره صفایي د ښار دې ته موږ ضرورت لرو چې زموږ سره مؤسسات په دې هکله کې همکاري وکړي. څلورمه غوښتنه مو د ټولو مؤسساتو څخه دا ده مؤسسات باید لیرې سیمې خلکو لکه کوچیان او سهارنشین خلکو ته توجه وکړي.